کنو بسم الله الرحمن الرحیم ټیبل کې لګیا و کنه رو چشته ای دی قطارو تا قطارونه خو افقی و عمودی وي افقی تا خو سیل چشته ای پهلوانه سیل ټیبل چشته ای خاص در رزیلی متفاوت والی ده انداز کې ولی د خدای تاسو کې پچانه یو برید وکړو چشته ټیبل کلم چشته ای د سیلونو عمودي مجموعه موږ چې کله یو ټیبل انزړ کو بیا موږ ته دوه ټیبل وشي چې یو ډیزاین بل لیاوټ کله چې د ټیبل نه بیا کلیک وکړو دا ټیبونه ختم شي بیرته چې کله کلیک وکړو ټیبونه بیرته انزړ شي معنا دا چې په دې ډیزاین او لیاوټ کې ټول موضوعات د چی په اړه دي د ټیبل په اړه صحیح شو موږ یو ساده ټیبل انزړ کوو دا کې تلیکو آی ډي نمبر نیم ټیب سره father name if name phone number او date of birth صحیح شو یو دوا درې احمد جان خان طاهر زاهد کمال خو ډیزاین نه دغه کوم یو چې انتخابوي فقط کلیک کړئ دا ډیزاین انتخاب شو خو دغه ډیزاین نه ټول د انګلیسي ټیبل لپاره جوړ شوی دی ځکه دغه کله چې موږ دغه انتخاب کو د لیفت سایډ کې یو کالم چې دغه ځانګړی سټایل ورکړي معنا دا چې دا به تو رول نمبر یا آی ډي نمبر وي خبره پوه شوې دی پیږي په دې خبره خو که چیرې موږ دغه داسې غواړو بیا به موږ ته ډیزاین کوو دلته لیکلی دي فرست کالم دا به کلیک کو ویني فرست کالم عادي شو که نه اوس فرست کالم دی لاست کالم موږ پښتو لرو که نه بیا به داسې کې د تور نښانو ته وګو ټوټل رو پیدا که ټوټل رو پیدا کې بونډډ منځنۍ روګانې دا ډیزاین دی په ډیزاین کې یو څو خبرې کنټرول زیډ په ډیزاین کې یو څو خبرې شیډینګ دی مثلا کچېرې موږ دغه ډیزاین خوښ نه شو د خپل ټیبل لپاره موږ شیډینګ نه زون ته رنګ ورکولی شو لکه تیر درسو کې مو ووایې که نه دې ته یو بیل رنګ ورکوو دې کالم ته بیل رنګ ورکوو دې کالم ته بیل رنګ ورکوو دې کالم ته دې ته شیډینګ یایي صحیح شوه بل بارډر سټایل دی د شاوخوا د سیلونه او کلمونه چې جوړ کړي دې ته بارډر یایي دا د بارډر سټایل اوس عادي دی کله چې موږ زوم کو عادي وکیله دو که نه موږ دغه سټایل چینج کوو بارډر سټایل مثلا دا ډبل سټایل کالر یې چینج کوو فرض کړه زه دا غواړم دا کلیک اوس موږ سره یو قلم موجود شو داسې په تیر کو ډبل سټایل شو فکر ده فکر هم ده اته پورسم کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ ښه بل چې شی دی بارډر لاین سټایل لاین سټایل کې بارډر سټایلونه دي مثلا موږ دا سټایل خوښ شو کلیک کا دا سټایل صحیح شو او دا ویډ دی پراخوالی مثلا موږ دغه سټایل خوښ شو خو لږ غاټ کلیک کا صحیح شو اوس موضوع دا ده چې موږ یو چې که چیرې موږ رنګ انتخاب کو بارډر سټایل انتخاب کو یا لاین سټایل انتخاب کو هغه دا قلم نه داسې رسموو نو دا خو موږ ستړي وي که نه ډېر ټیبل دی غټ ټیبل دی مثلا موږ به سور کالرو ته انتخاب کو چې تاسې ووینئ
دا سټایل به ورته انتخاب کو. دا سټایل صحیح شوه. اوس موږ یو چې شاوخوا دی دا سور کلر دا سټایل وي، دا نور دی عادي وي. د دې لپاره به موږ چې انتخابوو ټیبل به انتخابوو او دغه بارډر کې به ورته وښولو آوټ سایډ بارډر، قلم تیرولو نه خلاص یو. صحیح شوه. که چیرې موږ فقط وخلو ډیزاین کې فقط لوندې کیله به چی شي رنګ شي. صحیح شوه. که چیرې ورته وخلو آل بارډر ټول به بارډر داسې شي. په موضوع پوه شوئ. دغسې بارډر پاینټر تاسو ته واک درکوي چې مثلا تاسو دا انتخاب کړو او رنګ هم دغه کړو. بیا دا ځای کې کلیک وکړو، هغه کلم خو اوس ورک شو که نه، خو چې کله کلیک کې او لیاوټ ته روشئ ډیزاین ته البته قلم ور پیدا کوي، دا به کلیک کې قلم پیدا شو. موضوع پوه شوئ که نه شوئ پوه؟ دا و ډیزاین. کنټرول زیډ ښه همدا رقم ته صحیح ده. بارډر سټایل کالر انتخاب آل بارډر او آل بارډر ده. صحیح شو. اوس ورڅو لیاوټ ته. په لیاوټ کې اول دغه آپشن آټو فیټ آپشن چې موږ تاسې په انزرټ کې یلی وو آټو فیټ ټو کنټینټ دا چیز ته یایي الهامه یلی مو که نه؟ د موږ د کنټینټ مطابق د ټیپ د سیلونو سایز پراخیږي او کوچنی کیږي. دا اوس قسم مو د ډي او بي لیکلی دو خو مو سیل دومره پراخ ده، معنا دا چې زه آټو فیټ ټو کنټینټ وایم مو دغه به کمپریس شي، یعنی د کنټینټ مطابق د شیانو مطابق موږ دغه د سیل سایز او پراخواله. خبره پوه شوئ؟ آټو فیټ ټو وینډو مطابق او فکس کالم ویټ. دا کالم ویټ دغه ځای کې دا څومره وي هغه رقم ته که. صحیح شوه. موږ به آټو فیټ ټو کنټینټ وکړو. صحیح شوه. او دلته به لیکل وکړو د هغه نه به بیا په دې موضوع نه پوه شوئ؟ ښه دې لیرو شئ پراپرټي ته. پراپرټي کې موږ دا ټیبل په دغه لیفټ سایډ کې دی، موږ غواړو چې دغه په سنټر کې وکړو. کلیک کا سنټر او اوکې کا، کلیک کا رائټ او اوکې کا. ستونزه شته؟ بس په دې کې همدومره زده کړئ. بله سلیکشن دی کنټرول زیډ او سلیکټ آل ډیزاین او په ډیزاین کې وایټ کلر. سلیکشن انتخاب ته یایي. دغه ځای نه موږ ټول ټیبل انتخابولی شو. دا زده کړئ. ښه ټیبل ډیلیټ کولی شو او انتقالولی شو بل ځای ته. صحیح شوه. که څه داسې کې ونسه دا هینډل دی. ښه فکر هم دی. که چیرې موږ دغه فرست رو یعنې د لومړنۍ رو انتخابوو نو سلیکټ رو. که دغه د یو دوه درې کالم انتخابوو سلیکټ کالم. که همدغه سیل انتخابوو سلیکټ سیل او که ټول ټیبل انتخابوو سلیکټ ټیبل. ستونزه شته؟ ویو ګریډ لاین نه تیر شئ. بل چې شی دی ایریس ډرا ټیبل. ولته م یلی و چې ټیبل رسموي. ایریس معنا صفحه کول. دغه ځای کې دا کرښې ړنګوي. صحیح شوه. موضوع پوه شوئ؟ ښه او بل چې دی ډیلیټ. ډیلیټ نه هم پوهېږئ. سیل ډیلیټ کوئ، کالم ډیلیټ کوئ، رو ډیلیټ کوئ او ټیبل ډیلیټ کوئ. کلیک کا ټیبل ډیلیټ شو. کنټرول زیډ لومړنۍ رو ډیلیټ کوم. دا نیم فادر نیم پون او ډیټ اف برث دا به ډیلیټ شي. لیاوټ ډیلیټ او رو. صحیح شوه. کنټرول زیډ. په موضوع پوه شوئ؟ insert above, insert below, left, right. دغه ځای کې د ټلیفون شمیرې نه مخکې
او د فادر نیم نه وروسته یو کالم ته اړتیا شوه، نیکه نوم صحیح شوه، ګرینډ فادر نیم دا ځکه کې به دا سیل کې ودرېږي او دلته به لیاوټ ته وشي او دلته به لیفټ کې فون نمبر هم شته، فادر نیم هم شته او خبره پوه شوئ. اوس دغه وتلی دی دغه هغه د ټیبل د دې دپاره به ډیزاین ته ورشو، کلیک وکړو اټو فیټ ټو کنټینټ صحیح شوه. که چیرې موږ مثلا د نیم نه وروسته په لومړۍ خانه کې احمد دی، موږ وایو چې دا کې محمود دی، نو دغه نه کپي کوو، دلته چې یو بیلو دغه ځای کې محمود لیکو صحیح شوه. موضوع پوه شوئ. دغسې لون دی که ته سیلونه روګانې ډېروې کلیک کوه روګانې ډېرېږي، که قلمونه ډېروې دغه ځای کې ودرېږه، دغه ځای کې به نه درېږي ځکه چې بیا خو دغې کالم نه وروسته نور کلمونه زیږي. خو د آخري کالم کې به ودرېږي او رایټ سایډ ته. موضوع پوه شوئ که نه شوئ پوه؟ خو دا به انتخاب کې ټیبل چې وټوي لیکل هم وټي، لیکل چې وټوي ټیبل هم سره وټي. ښه مرج ویل نه کېږي، مرج سیل مرج کوو موږ دغه پوس یو په دغه کې د نیم فادر نیم دې ته عنوان ورکوو ګرینډ فادر نیم، خو دا یو سیل کوو کلیک کا او دا مرج سیل کا صحیح شوه. چا مونږ کولی کوو شهرت صحیح شوه. خبره پوه شوئ. داسې انتخابوای شئ او دا سیلونه بیرته یو کوای شئ. که تاسې سیلونه مرج کړي وي لکه دا او دا بیرته ان مرج کوئ، کلیک کوئ او سپلایټ سیل ولیکئ. دا څو کالمه دي؟ 2 کلمه، 1 2 3، نو دا به د څوکو 3 اوکې 1 2 3 صحیح شوه. بیرته ان مرج شول. بل سپلایټ ټیبل دا معنی چې یو ټیبل دی مثلا دا بل ټیبل دی مثلا دا خو اوس یو ټیبل دی که نه، تاسې غواړئ دا په منځ نیم کې دا رنګ چې ورکړی دی دا ګوښه شي، نو دغه ځای کې به ودرېږئ دا ټیبل اخر ته لیاوټ ته به لوډ شئ او دلته به سپلیټ ووایئ. دا اوس بیل ټیبلونه شوه صحیح شوه. دا بیل ټیبل شو بیل ټیبل شو. موضوع پوه شوئ؟ ستونزه شته؟ بله یوه موضوع روانه لیاوټ ته راشئ، دلته هایټ او ویډ اوږدوالی او پراخوالی. کله چې موږ دغه سیل څومره دی 0.3 قصد ولته ډېرېږي فکر هم دی که چېرې دغه داسې ورو بیا دا ډېرېږي. ښه اوس موضوع دا د غوږ شئ چې موږ چې کله سیلونه منظموو په ایکسل کې په یوه ور منظموای شو، خو په وورډ کې داسې نه شو کړی. موږ مثلا دغه سیل دومره ستر کړو، دغه سیل هم دومره ستر کړو، دغه سیل هم دومره ستر کړو. دوې ستونزې دي، یو خو هر یو روی موږ نه واخنسي، بله موضوع دا چې هر یوې رو ته به موږ دا کسو، دا 50 شو، دا 80 شو، دا 4 شو، یعنې بېلابېل. دې دپاره موږ یو آپشن ته ښیو. کله چې دغه سیلونه په منظم ډول غوټوې نو روبشې دا اوس 0.19 دی که نه، دا به لوی کو تر 2.43.
دې نه چې 0.19 منفي کې دا څه سپیس چې پاتې شو دا به په دې ټولو روګانو وویشو ډسټریبیوټ رو صحیح شوه اوس که څه شپږ پنځوس موضوع پوه شوې دغسې منظم ډول غټوای شو په روګان دغسې په کلم کې هم مثلا دا یو کلم به داسې ستر کو خو دا بل خو وړیکی شو که نه دې دپاره چې دا کلمونه ډسټریبیوټ شي منظم ډول وویشل دا صحیح شوه پوه شئ په موضوع یو څو خبرې دي نه را بندوو خو ستړي کېږئ مه یا وخت شته 15 دقیقې دا څه میلی ده دا هغه د ختم کو خو د لیاوټ ټیپ دغه سیل کې دا ټیکس دي په لیفټ سایډ کې خو په ټاپ کې لیفټ او ټاپ یعنی په کڼ کونج کې هم دي په کڼ کې هم دي او په بر هم دي ځکه دا انتخاب شوی دی موږ سنټر کې کوو رایټ خو باټم بس دغه ګرافیک کې کسئ خو دا شکلونه یې کسئ موضوع پوه شوئ دا ټیکس ډایرکشن دی کله کله موږ شماره غوړو که نه دا رقم ته یې ولیکو فکر هم دی ډایرکشن ورته چینج کو بل سیل مارجن دی سیل مارجن چې شته زه دا رایټ سایډ ته کوم که دا د دیوله ته خو نه دی لیکېدلی که نه لیکېدلی دی دې دپاره چې دا سیل مارجن لرې کو سیل تر څو دا رایټ سایډ نه دغه مارجن لرې کوو اوکې ور تیر نه شو صحیح شو بل دلته د الاو سپیسینګ بټوین سیل که نه دې سیل ته به رنګ ورکړم زه تور دې ته به رنګ ورکړم سور او زرغون دې ترمنځ فاصلې شته نشته که نه ټچ دي موږ یو چې دا فاصلې رمنځته شي لیاوټ سیل allow spacing between cells څومره فاصله مثلا 0.0 فکر هم شو که نه شو فکر یعنی تاسې خپله ډیزاین کوای شئ چیز دې پرې ډیزاین کوای صحیح شو سوټ هم یلی و په هوم کې که نه A to Z largest to smallest که نه آفرین شه مهرباني صاحب مهرباني ښه دلته لیکمه شماره پهلوانه شاګردون لیکو صحیح شوه د زده کوونکي نوم پلار نوم کلی تلیفون تذکره وینې ګروپ مکتب همدغسې ډېر شیان صحیح شوه اوس به وروشو دا به یو ډیزاین ورکړو سیمپل یو ساده ډیزاین او دغسې فرض کړه چې دا شماره مونږ ولیکله دلته زده کوونکی ولیکلو احمد جان کلی چی شه وجه خوړه آفرین شه تذکیره نمبر دا ایوین گروپ زد مکتب نشته خو ته زد فرض وخت شي چې کله موږ ډېر سیلونه غواړو دا به دا ډېر انتخاب کو بیا به چې ستر شو لیاوټ ته بیا به انزرټ بلو اوس به یو سیل نه بلکې څو به به ور انزرټ کیږي صحیح شوه
ښه غوږ شئ ښه اوس مو هدف چې ده هدف زه ته وښیم ښه یوه پڼې مې ولیکله نوابه خو کله چې د بلې پڼې ته ورسېدم دغسې روان یم داسې کې چې ولیکم نوم که نه خان محمد پلار نوم جان محمد داسې کې چې کلی داسې کې چې نه داسې کې یېرېږي که نه یعنې کله چې موږ سره ډېر نفر وي څو صفحو ته نه ځوابونه ډېر دي بیخي لاس نمبر څو صفحو ته انتقال شي نو بیا موږ مجبور یو چې دلته یو آپشن په لیاوټ کې ریپیټ هیډر رو صحیح شوه دا به انتخاب کو او ریپیټ هیډر رو به کلیک کو اوس په هر ځای کې موږ ته دا هیډر رو چې دو تکرار دو فکر هم دی کنورټ ټیکس ټو او فرمولا دا بول وخوایو صحیح شو